سلام، جوړ په خیر، ستړي مشه په خیر راغلی. مونږ په کابل ښار کې یو او دلته نو د شپې 10 بجې او 10 دقیقې دي. زړه مې وکړه چې لږ کباب وخورو، هغه هم سیخ کباب. نو دلته د همدې سیخ کباب پخوونکي سره به خبرې اترې وکړو چې کباب څنګه پخیږي، لارې چارې څه دي، ښه کباب کوم دی. نو له ده سره خبرې کوو. سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. او لومړی خو دا راته ووایه که نه چې نوم څه دی او بیا په کباب کیسې وکړو سره. نوم مې امین الله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. ګرانه دغه سیخ کباب دی، د خوسکي د غوښې نه پخوو مونږ. داسې نه ده چې بس د ښار د خلکو په شانه چې د کاټن غوښه ووایي یا د بزې غوښې ده یا د څه غوښه ده، دا د خوسکي غوښه ده. بس انشاءالله 100% کې کباب صحیح دی. خوندور د کوم غوښې کباب کیدلی شي؟ هغه د ګوساله دغه هم صحیح دی او د خوسکي هم صحیح دی. او د پسه د غوښې نه چې دی نو هغه بهترینه کباب بهترینه ده. د پسه په غوښه کې که نه څه وي ډېر کم وي، دغه هډوکي ډېر وي، شله غوښه پکې نه وي. مشکل نه جوړوي په دې سیخ کې چې داسې بیا څومره د پسه د غوښې نه زیات چې دی هغې نه چوپان کباب پخوي یا کړایي دپاره زیات استفاده کوي، روش دپاره زیات استفاده کوي، د سیخ کباب دپاره دومره زیاته نه استفاده کوي. تر ټولو خوندور همدغه د خوسکي کباب خوندور دی. په دې وغږېږو چې دلته مو کاروبار څنګه دی؟ د ورځې لخوا د شپې لخوا کوم وخت ډېر کار وي؟ د ورځې د خوا نه کار کوي، د شپې د خوا نه دومره زیات بیروبار نه وي. هغه هم دلته د شفاخانې نږدې دی، دې په خاطر زیات خلک د دې نه زیات راځي. یعنې د ورځې په غرمې کې خلک درته راځي او خوراک ډېر کوي. د خلک خو دغه سیخ کباب ډېر خوري، تاسو نور هم دلته چپلي کباب لرئ، نور سجي لرئ، څه ډېر خلک اخلي؟ سیخ کباب مو زیار شی وځي، دا بازار د چې شی ولګېد استاد همدلته وګوره، تاسې ټوله ورځ ورته ناست وئ او یا هم ورته ولاړ وئ دغه پخوئ، سترګې مو نه خرابېده؟ وګوره زما سترګې دغه له اوښکو ډکې کړې. نه مونږ سترګې عادت دي ګرانه، داسې نه چې لږ یې خراب وي. څومره وخت کېږي دا کاروبار کوئ؟ 1 کال کېږي. 1 کال کېږي. څنګه ده ژوند مو په دې کار کې مو خوشحاله یې که نه؟ بس کې یو ساعت دی تېرېږي. 1 ساعت پکې تېروئ که پکې ګټه سټ هم کوئ؟ بس ګټه هم پکې ده چې کار روزګار کوي، ګټه خو خامخا لري، بې ګټې کار خو څوک له کونړه راغلی یا دلته کاروبار کوئ، څه فکر کوئ چې که دغه کاروبار مو کونړ کې کړی وای دومره پیسې به مو ګټلې وي لکه چې په کابل کې ګټئ؟ هلته دومره ربط او مد نشته چې کار روزګار وکړي، نفوس کم دی. یعنې پیسې درته پاتې کېږي، تاسې کور ته بیسئ؟ هو بس ښه دی، بس ګټه چلېږي، تاوان یې نه. ډېره مننه، ژوندی اوسې. خبرې ډېرې دي خو دلته زموږ سترګې لوګي وسوځولې. نو پای کې که یو پیغام ووایې ځوانانو ته، خلکو ته د کار په اړه چې افغانستان کې کار شته دی، باید له هېواده ونه وځي، باید کار روزګار په خپل وطن کې وکړي. چې د وطن نه وځي نو بیا خو ژوند نشته. وغږېږئ، لنډ نور څه لرئ چې کاروبار همدلته وکړي؟ کارونه شته؟ لومړی خو تعلیم وکړي، مکتب ووایي، پوهنتون ووایي، یو وظیفه ځان ته پیدا کړي. د دې د کار د روزګار نه خو څه نه جوړېږي، په لاس کار چې ټول عمر مزدوري شي دا هم مزه نه کوي. باید چې تعلیم وکړي لومړی. ډېره مننه. مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو له تاسې هم ډېره مننه چې تر پای شېبو راسره تم شئ او دغه لنډه مرکه مو ولیدله. له نسیم سیدي ډېره مننه چې په تخنیک او همدغه راز د کیمرې برخه کې مرسته وکړه او دغه ویډیو تاسو چمتو کړه. ډېره مننه، الله مو مل.